زما خپله ډېر زیات ارمانونه، زه اوس همداوس د مکتب څخه فارغه شوې یم، د کانکور امتحانونه مې ورکړي، کانکور نه هم فارغه شوم. خو بدمرغه چې د طالبانو راتګ سره زموږ نتیجې هم پاتې شولې. ما د افغان نجونو لپاره ډېر هدفونه ټاکلي وو، ډېر پلانونه هم درلودل چې په راتلونکي کې باید څنګه موږ پرمختګ وکړو، څنګه موږ د نجونو تعلیم ته پرمختګ ورکړو، څنګه موږ مخې ته لاړ شو. موږ ډېر څه هدفونه ټاکلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ نه بعد هغه هدفونه موږ یعنې داسې ولیدل چې موږ کېدای شي یو ځل بیا موږ هغه تورې تیارو ته چې موږ ورنه راوتلي یو، موږ بیا هغې تورې تیارو ته لاړ. ما ډېر خوبونه لیدلي د نجونو تعلیم لپاره په افغانستان کې، ځکه زما نجونې ډېرې زیاتې شاته پاتې دي، په تعلیمي برخه کې ډېرې شاته پاتې دي. موږ تقریبا 63% نجونې چې دي هغه بې تعلیمه پاتې دي، د مکتبو څخه پاتې دي، د هغې مکتبونه تړل شوي دي. نو موږ په همدغه کوشش باندې روان وو چې موږ هغه تړل شوي مکتبونه چې د کومې نجونې دي هغې لپاره خلکو سره خبرې وکړو چې هغه موږ لپاره بېرته خلاص کړي، زموږ نجونې لاړ شي مکتبونو ته. موږ تر اوسه پورې نه دولت سره کوم مرسته کړې ده، کوم سپورټ یې کړی دی، نه کوم نړیوالې مؤسسې موږ سره مرسته کړې ده. یا موږ په خپله موږ کوشش کوو یو د بل په حکومت باندې، د بل په مرسته باندې موږ کولی چې نجونو دپاره کتابونه واخلو، نجونو دپاره کتابچې واخلو، هغې لپاره یو که مکتبونه نه وو، موږ په کلیو کې خیمې مدرولې دي، نجونې هم دغه کلي نجونې راټولې کړي دي، په خیمو کې هغې ته درسونه ورکړي دي. موږ په خپله یو بل په مرسته باندې کتابونه ورته راوړي دي. کتابونه دولت لخوا موږ ته کتابونه نه راکېدل. د غربت له امله هغې نشل کولی هغې خپل تعلیمي خرچې پوره کړي. موږ به یو بل به سره مرسته کومک وکړو، هغې دپاره به هم کتابونه ویوړل، هغې دپاره به هم کتابچې راغله، هغې دپاره به هم لباس را برابر کړو، هغې ته هم خیمې ودرولې، په کلیو کې هم خیمې ودرولې. نو هغې نه پس چې دی نو ما د رسنۍ سره خبرې شروع کړې چې زه باید داسې ملاتړ ولرم، داسې سپورټ ولرم چې زه دوی سره ښه مرسته وکړم، خپل تعلیم ته دوام ورکړي. او په ژوند کې هر پیغله، هر نجونې یو هیله لري په ژوند کې چې یو ډاکټره شي، یو استاده شي، په راتلونکي کې یو وزیره شي، یو سفیره شي. ما غوښتل د هر نجونې دغه خوب چې دی دا زه پوره کړم. ما خپل دغه خوب ما لیدلی دی چې زه د دوی خوبونه پوره کړم. نو تر اوسه پورې موږ سره داسې په مرسته چا نه وه کړې. موږ لګیا وو په خپله همدغه کوششونه موږ روان کړي وو، پلانونه هدفونه ټاکلي وو چې دغه هدفونه باندې باید موږ کار وکړو. خو بدبختانه چې د طالبانو د راتګ سره موږ ډېر څه له لاسه ورکړل. زموږ مکتبونه تړل شوي دي، موږ ډېر درسونه په دغه وخت کې موږ ډېر درسونه ویلی شول، خو موږ هغه ټول درسونه له لاسه ورکړل. د طالبانو راتګ موږ ته ډېر زیات زیانونه اړولي دي، ډېر زیات موږ اندېښمن کړي یو چې موږ به راتلونکي نو